السلام علیکم ملګرو. پاکستان خو ساوث افریقې نه یو ډیر اهم میچ وبېلو، خو په دې میچ کې د آی سی سی د طرفه او د امپایرانو د طرفه پر پاکستان سره ډیر دوکا او زیاتې شوې دي. د پاکستان سره په دې پرونی میچ کې ډیر غټ زیاتې او غټه دوکا شوې ده. کم زیاتې کم دوکا ورسره شوې ده. په ثبوت سره در سره هر څه شیر کومه. د ناله وسیم اکرم او رمیز راجا د محمد وسیم وزیر په حواله سره سویل دي او آیا پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ نه بهر شو او کنه سیمی فائنل لپاره به کوالیفای وکي او کنه. نو پورا معلومات تر سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راست تر اخره پوری وګورئ. اول لازم ملګرو څنګه چې تاسو پاتره چې پرون ساوث افریقا او پاکستان ترمنځ میچ شو چې دا ډیر های ولټیج او زبردست مقابله شو. ډیر کلوز میچ شو خو په دې میچ کې د آی سی سی د طرفه د امپایرانو د طرفه پاکستان سره ډیره دوکا وشو. امپایرانو د بابر اعظم سره غټه دوکا کړی و. فرون بابر اعظم چې په کم بال باندې اوټ شو، دا بال نه لګلبزونو سره ټچ شو او نه بیټ سره ټچ شو. په ریویو کې هم صفاح کړی خو بیا هم امپایرانو اوټ ورکو او بابر اعظم یې په دوکا باندې اوټ کو. نو په دې میچ کې امپایرانو دوه درې غلطیانې کړې وي، غلطي فیصلې کړې وي چې داغه ټول نقصان پاکستان ته میلاو شو. پاکستان دا میچ وبېلو که په اخر کې تاسو سوچ وینو کله چې تبریز شمسي بیټینګ باندې ولاړو د ساوث افریقین نه هم وکټ اوټ و. نو که تاسو دا میچ کتلې وینو تبریز شمسي هم اوټ و، خو بیا چې کله ریویو واغستل شو نو امپایرانو چې کم دې نټ اوټ ورکو. نو دا ځنه ملګرو چې پرون په میچ کې پاکستان سره ډېری غټي دوکې شوې دي، بلکې هربجن سنگ د انډیا محمد کې هربجن سنگ داسې غټو کرکټرانو چې کم دې په دې باندې باقاعده ټویټ کړي دي او آی سی سی ته چې کم دې شکایت کړي دي چې تاسو امپایرانو چې کم دې مکمل غلطي فیصلې کړي دي او په پرونی میچ کې د پاکستان سره ډېر زیاتې شوې دي. نو که چېرته پرون د تبریز شمسي د اوټ ورکړی شوی نو پاکستان خو په سپکه باندې دغه میچ ګټلی و، ځکه چې بس د ساوث افریقې اخیری وکټ و او تبریز شمسي چې کوم دی ناټ اوټ ورکړی شو، حالانکې هغه اوټ و. نو دې په باره کې زیاتو کرکټرانو کمنټیټرانو ټویټ کړی دی چې د پاکستان سره په دې پرونی میچ کې دوکا شوې ده. نو تاسو وایئ چې په دې پرونی میچ کې امپایرانو د پاکستان سره دوکا کړې ده او کنه دا راته هم تاسو ضروري ووایئ. او وسیم اکرم او رمیز راجا ویلي که چېرته پاکستان کرکټ ټیم سلیکشن کمیټۍ د استرالیا سره چې کم میچ و، د انډیا سره کم میچ و، د افغانستان سره کم میچ و، نو که په دې میچ کې محمد وسیم جونیئر ته د حسن علي او د حارث رؤف په ځای باندې چانس ورکړی وي، نو کېدای شي چې وسیم جونیئر د حارث رؤف او حسن علي نه ښه بالینګ ترسره کړی وي. نو وسیم اکرم ویلي چې پرونی میچ کې محمد وسیم جونیئر زبردست بالینګ وکړو چې د بالینګ سپیډ یې هم تیز و چې 140 سپیډ سره بالینګ وکړو او بل لاره چې بونسر بالونه هم وکړو او 2 وکټې هم ترلاسه کړې. نو بالکل د وسیم اکرم دا خبره صحیح ده. زما په خیال د حسن علي نه محمد وسیم جونیئر زبردست بالر دی، خو په دې څو ورځو کې په پام کې نو. که تاسو ګورئ نو محمد وسیم جونیئر په 115 سپیډ سره بالینګ کوي او بل لاره چې یارکر بال او بونسر بال هم کولی شي. نو زما په خیال محمد وسیم جونیئر یو کمپلیټ بالر دی. د حسن علي نه ماته بهتر محمد وسیم وزیر ښه بالر ښکاري. ښه نو اوس خبره کوو چې پاکستان د ورلد کپ نه بهر شو او کنه پاکستان سیمی فائنل لپاره کوالیفای کولی شي او کنه. نو دا غټه قصه را دا بس په بل ویډیو کې شیر کوم چې پاکستان به څنګه د سیمی فائنل لپاره کوالیفای کوي. او تقریبا 100% کنفرم شو چې پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ نه بهر شو. دغه چې غټه قصه چې نیوزیلند میچ وبېلی او استرالیا میچ وبېلی، نو دغه چې کم داسې امیدونه دي، باقي چې کم دی پاکستان د ورلد کپ نه تقریبا بهر شو. که تاسو ګورئ نو پاکستان کرکټ ټیم په تاریخ کې چېرته په ورلد کپ کې دومره ناقص کارکردګي نه ده کړې. پاکستان کرکټ ټیم د اوسه پورې 6 میچونه کړي دي، 2 میچونه یې ګټلي او 4 میچونه یې مسلسل وبېلل. نو انشاءالله ملګرو په بل ویډیو کې سره پورا معلومات شیر کوم چې افغانستان کرکټ ټیم د سیمی فائنل لپاره کوالیفای څنګه کوي، پاکستان کرکټ ټیم د سیمی فائنل لپاره څنګه کوالیفای کوي، سریلانکا، پاکستان او افغانستان په دې دریوانو ټیمونو کې یو ټیم اوس هم د سیمی فائنل لپاره کوالیفای کولی شي. نو په بل ویډیو کې سره پورا معلومات شیر کوم چې پاکستان، افغانستان، سریلانکا څنګه سیمی فائنل لپاره کوالیفای کولی شي. باقي داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله په امان.